بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو، ستاسو د روغتیا او ښه صحت په هیله نن زه هم تاسو ته له نوې ویډیو سره حاضر شوی یم چې عنوان یې دی د کیلې و جالبې روغتیایي ګټې. اول، کیله د سترګو د دید لپاره یوه ګټوره میوه ده. کیله د سترګو روغتیا ته زیاته ګټه رسوي او د عمر له زیاتوالي سره د سترګو د لید د کموالي خطر کموي. په ورځني ډول یوازې د یوې کیلې خوړل د عمر په زیاتېدو د سترګو لید ته پېښېدونکې ناروغۍ په مخنیوي کې ډېره مرسته کولی شي. دوهم، کیله په خپل جوړښت کې له پوټاشیم پرته ویټامین بي هم لري. ویټامین بي د ذهن په پیاوړتیا او تازه ساتلو کې لویه ونډه لري. دریم، د کیلو خوراک انسان د وینې د فشار له ناروغۍ ژغوري. په کیله کې شته پوټاشیم یوازې دا نه چې د وینې فشار یو ډول ساتي، بلکې د زیاتېدو مخه یې هم نیسي. څلورم، که یو څوک هره ورځ کیله وخوري نو هغه به د زړه له حملې خوندي وي او د سرطان د ناروغۍ شونتیا به هم پکې کمیږي. پنځم، په کیله کې د پروبایوټیک باکتریا د انسان غړیو په وده کې هم ونډه لري. شپږم، روغتیا پوهان وایي چې کیله هضم ښه کوي او د مضرو باکتریاوو مخه نیسي. اووم، که پر مخ مو د ځوانۍ له دانو په عذاب یاست، د کیلې د پوستکي په دننه خوا لږ شات واچوئ او پر مخ یې وموښئ. یادونه: د کیلې پوستکی دننه خوا زیورات، لوښي او غاښونه ښه پاکولی شي. د توجه څخه مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.